السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما ډیرو محترمو ورونو د خیرونو برکتونو او د ډیرو اجرونو ثوابونو میاشت شوه هغه تیره شوه. الله رب العالمین دې زموږ ټول عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او ډیرې لویې بدلې د هغې راکړي. زما محترمو ورونو دا میاشت چې دا میاشت د شوال یا د اختر میاشت په دې کې یو عمل دی چې انسان ته پرې ډېر زیات اجرونه میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان مبارک روجې ونیولې ثم اتبعه 6 من شوال او بیا یې ورپسې شپږ روجې د شوال د اختر د میاشتې ونیولې کان کصیام الدهر. دا داسې ده لکه ده چې ټوله زمانه او یا ټول کال چې دی هغه روجې نیولي. نو دا د ټول کال روجې او یا د ټولې زمانې روجې اجرونه او ثوابونه تا ته په څه باندې حاصلېږي؟ په دې میاشت کې د شپږ روجو. ډېر اسانه عمل دی ځکه تا ټوله میاشت روجې نیولې دي، الحمدلله موسم هم برابر دی او ډېر تکلیف والا روجې هم نه دي، خو اجرونه او ثوابونه هغې ډېر زیات دي. کوشش دا پکار دی چې په دې میاشت کې دغه شپږ روجې هغه ونیولی شي او خپل ژوند چې دی هغه د سعادتونو نیکبختیو نه ډک کړی شي.